رنځور زړه د امت لره دوا ورکړه ربه د رحم په درمل باندې شفا ورکړه ربه د رحم په درمل باندې شفا ورکړه ربه رنځور زړه د امت لره دوا ورکړه ربه د رحم په درمل د ژوند لار زمونږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د نړۍ نیکمرغه ښځه د زړونو قساوتي خدای ورځ په ورځ زیاتېږي مرض د ګناهونو یې په ټول بدن خورېږي بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د نړۍ نیکمرغه ښځه که زموږ خویندې غواړي چې د نړۍ نیکمرغه ښځې وګرځي نو ځانونه د الله ته وسپاري که په دوی باندې مصیبت راځي که په دوی باندې تکلیف راځي که په دوی باندې درد او غم او مرض راځي په ټولو حالتونو کې ځان الله ته وسپاري هغه الله دی چې ستانه درد لرې کوي هغه الله دی چې ستانه ستونزې او تکلیفونه لرې کوي هغه الله دی چې ستا په هر حالت باندې هغه خبر دی نو ځانونه م خویندو که الله ته وسپارل تاسو به د نړۍ نیکمرغه ښځې وګرځئ یو سړی د لمانځه له وخت پرته جومات ته ننوت نو یو لس کلن هلک یې ولید چې په ډېرې خشوع او تضرع سره الله ته ولاړ دی او لمونځ کوي تر څو پورې چې هغه ماشوم او هغه هلک لمونځ خلاصوه دې سړي ورته په جومات کې انتظار ویست چې کله هغه ماشوم مونځ خلاص که نو دا سړی ورته راغی سلام یې پرې واچو او سړي ورته ویلې بچیه ته د چا زوی هغه ماشوم سر ښکته که او په اننګو یې اوښکې راغلې او په ژړغونې غږ یې وویل ای تره زه مور و پلار نه لرم زه یتیم پاتې یم د ماشوم پر دې خبره د هغه سړي پر دې ماشوم باندې زړه خوږ شه ورته ویل چې زه دې زوی کړم څنګه ده هغه ماشوم ورته ویلې که وږی شم نو خواړه به راکوې سړي ورته ویلې هو ماشوم بیا ورته ویلې که بربند شم نو جامې به راکوې سړي ورته ویلې هو ماشوم ورته ویلې چې ناروغ شم جوړوې به مې سړي ویلې دا کار خو زما په وس کې نه دی ماشوم ورته ویلې چې مړ شم نو راژوندی کوې به مې سړي ورته ویلې دا هم نشم کولی هغه ماشوم ورته ویلې ما هغه ذات ته پرېږده چې زه پیدا کړی یم او سمه لار راته ښودلې خوراک او څښاک راکوي چې ناروغ شم جوړوي مې او امید لرم چې د قیامت په ورځ راته ګناهونه وبخي نو سړی ترې غلی روان شو او له ځان سره وویل ما پر الله ایمان راوړی چا چې پر الله ځان وسپاره الله به کافي شي نو تاسو هم ګرانو خویندو په هر وخت کې ځانونه الله ته وسپارئ څوک نشته چې ستاسو نه درد لرې کړي څوک نشته چې وروسته د مرګ نه تاسو راژوندي کړي څوک نشته دی چې ستاسو نه ستونزې او تکلیفونه لرې کړي غیر د الله نه نو خپلې ټولې چارې الله ته وسپارئ الله څخه هیلهمنې اوسېږئ امید دی چې په دنیا کې هم د نړۍ نیکمرغه ښځې وګرځئ او په آخرت کې هم الله رب العزت تاسو نیکمرغه وګرځوي همدارنګه ګرانو خویندو نیکمرغي شته خو که څوک وپلټي هیڅ یو انسان له خپل ځان پرته په بل څه کې نیکمرغي نشي ترلاسه کولی خو بیا هم ورته پکار ده چې نیکمرغي ته د رسېدلو غوره لارې چارې ولټوي د نیکمرغي ترلاسه کولو لپاره هغه غوره لارې چارې دا دي چې انسان باید ریښتونی زړور له کار او خلکو سره مینه له نورو سره مرسته کوونکی او له ځانځاني څخه پاک او د ژوند وجدان خاوند وي ځکه چې نیکمرغي څه ټوکه نه ده بلکې یو روښانه حقیقت دی چې ډیر خلک ترې خوند اخلي او موږ هم ګټه ترې اخیستلی شو
که موږ خپل ځان ته ځیر شو نو د خپل ژوند له تجربو نه ډېر څه ترلاسه کولی شو او له ډېرو رواني ناروغیو خلاصون موندلی شو او خپل دا رنګین ژوند چې الله رب العزت را بخلی دی نور یې هم پسې ښه کولی شو او له انکار مخالفت او بدمرغي پرته هم تیرولی شو. خو دې خبرو ته لا تر اوسه پورې زموږ خویندې نه دي متوجه شوې. ښځه فقط غمونه بې وخته زړوي او بوډۍ کوي یې. نه خویندو، بې وخته غمونه پرېږدئ، نیکمرغي شته خو تاسې وپلټئ. تاسو ځان نه رښتینې جوړې کړئ، له کار او د الله سره مینه پیدا کړئ، له نورو خویندو او مظلومانو سره مرسته وکړئ، د پاک وجدان او د حیا خاوندانې شئ. الله رب العزت به تاسو نیکمرغه کړي. او که خدای مه کړه زموږ ژوند په غفلت کې تیر شه، زموږ ژوند داسې تیر شه چې کله هم دې ته متوجه نه شو چې زموږ نیکمرغي په څه کې ده. الله راته څه پیغام لري، رسول الله راته څه پیغام لري، نو بیا نیکمرغي نشته. په دنیا کې به هم خدای مه کړه بدمرغه او په آخرت کې به هم الله څخه مسئول یاست. همدارنګه که زموږ خویندې غواړي چې نیکمرغي ترلاسه کړي، په نړۍ کې نیکمرغه ښځې وګرځي، الله یې جنت ته داخلې کړي، هغوی دې ښکلي اخلاق غوره کړي، ځکه ښکلي اخلاق د زړونو جنت دی. خلک د انسان لپاره د هندارې حیثیت لري. کله چې انسان له نورو سره ښه چار او چلند کوي نو خلک به هم ورسره ښه اخلاق کوي، نو اعصاب به آرام او زړه به خوشحاله او په دوستانه فضا کې به ژوند تیروي. خو که انسان خپله بد اخلاقه وي نو خلک به هم ورسره بد اخلاقي، سختی او بدژبي کوي، ځکه څوک چې د بل احترام نه کوي نو بل یې هم احترام نه کوي. د ښو اخلاقو خاوند ډاډمن وي، له عصبي او رواني ناروغیو خوندي وي. پر دې سربیره ښه اخلاق د الله تعالی بندگی ده او اسلام پرې ټینګار کړی دی، لکه چې الله رب العزت فرمایي خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلین. د نرمي او تیریدنې لار غوره کړه، د ښو چارو کوونکی اوسه او له ناپوهانو سره من ښله. په بل ځای کې الله رب العزت د خپل پیغمبر په ستاینه کې داسې فرمایلي فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. ای پیغمبره، دا د الله لوی رحمت دی چې ته د دې خلکو لپاره ډیر نرم خویه جوړ شوی. که داسې نه وای او ته توندخویه او سخت زړه وای نو دا ټول به ستا له شاوخوا نه خواره شوي وای، تښتېدلي به وای. د دوی خطاوې وبخه، د دوی لپاره بخښنه وغواړه او د دین په چارو کې هغوی ته هم په مشوره کې برخه ورکړه. بیا چې ستا اراده پر کومه رایه ټینګه شي نو پر الله توکل وکړه. د الله هغه خلک خوښیږي چې د هماغه په ډاډې نه کار کوي. همدارنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي إن أحبكم إلي أحاسنكم أخلاقا الموطئون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون وإن أبغضكم إلي المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة الملتمسون للبراء العيب. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په تاسې کې ما ته ډېر خوښ هغه څوک دی چې اخلاق یې ښه وي، له خلکو سره مینه کوي او خلک له دوی سره مینه کوي. او ډیر ناخوښ ما ته هغه څوک دی چې د خلکو ترمنځ شیطانت کوي، دوستان سره جلا کوي او په پاکو خلکو کې عیبونه لټوي. نراشئ د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ویناوي او پیغامونه واورئ. که په دې باندې عمل وکړو زموږ خویندې او ورونه نو الله رب العزت به موږ نیکمرغه وګرځوي. که زموږ خویندې دې ځان ته د ښایسته اخلاق غوره کړي، خپل خاوند سره، خپل مور سره، خپل پلار سره، خپلې کورنۍ سره، تر څو چې په کورنۍ کې د ټولو د سترګو توره وګرځي. او که خدای مه کړه هغه په بدو باندې اخته وي، اخلاق نه لري، انسانیت نه لري، نو په کورنۍ کې هم منفوره، په ټولنۍ کې هم منفوره، الله څخه هم بدمرغه او منفوره. الله رب العزت دې په موږ باندې رحم وکړي. الله دې موږ ته او زموږ خویندو ته هدایت وکړي. همدارنګه ګرانو خویندو، په الله پورې له غم او اندېښنو څخه پناه وغواړئ. کله چې په تاسې غم راځي، کله چې په تاسې باندې اندېښنې راځي، نو د الله رب العزت نه د غم او د اندېښنو پناه وغواړئ. الله رب العزت به غم او اندېښنې ستاسو نه لرې کړي، تاسو به نیکمرغه وګرځئ. یو شاعر وایي ولو ان النساء كمن عرفنا لفضلت النساء على الرجال.
که ښځې د هغه چا په څیر شي چې موږ یې پیژنو نو له سړیو به ښځې غوره شي. زه فکر نه کوم چې کوم هوښیار انسان تازگی او خوشحالي نه خوښوي او زما په اند به هیڅ داسې مؤمن نه وي چې سپیروالی او ناهیلي به د هغه خوښیږي، خو ډیر ځل پر یو چا حالات داسې لاسبري شي چې خوښي او ډاډ یې ختم کړي. له دې امله که څوک الله مکړه له داسې حالاتو سره مخ شي نو په کار ده چې د الله لور ته خپل پام راواړوي چې الله یې له هغه مصیبته خلاص کړي، ځکه چې د غم څپو ته ورغاړې وتل لا پسې د تیارو تل ته ورپرېوتل دي او دې سره په کارونو کې کمزوري رامنځته کوي. له همدې امله به رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلو ملګرو ته له داسې آفتونو نه د خلاصي لپاره دعا ورکوله چې په داسې حالاتو کې له الله رب العزت څخه د خلاصون دعا وغواړئ، لکه چې حضرت ابو سعید خدري رضی الله تعالی عنه فرمایي یوه ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم جومات ته راننوت، نو په جومات کې ناڅاپه پر ابو امامه رضی الله تعالی عنه سترګې ولګېدې. نو ویې پوښته چې ای ابو امامه څنګه په جومات کې د لمانځه له وخته پرته ناست یې؟ ابو امامه رضی الله تعالی عنه رسول الله ته عرض وکړه ای د الله رسوله غمونه او پورونه راغاړې وتې دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وویل داسې کلمات درته ونه ښیم چې په ویلو به الله تعالی در پیښ غمونه ختم او پورونه دې خلاص کړي. ابو امامه رضی الله تعالی عنه فرمایي ما عرض وکړه چې ای د الله رسوله ولې نه راته یې وښایاست؟ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم راته وفرمایل کله دې چې سبا که یعنې د ورځې په پیل کې دغه کلمات ووایه اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبة الدین وقهر الرجال. ای الله زه په تا پورې له کمعقلي، سستی، بېزړهتوب، بخیلتیا، د قرض له ډېرېدو او د خلکو له غصې نه پناه غواړم. ابو امامه رضی الله تعالی عنه فرمایي ما دا کار وکړه نو الله رب العزت مې غمونه ختم او قرضونه یې راڅخه ادا کړل. نو تاسو هم ګرانو خویندو او ګرانو ورونو کله چې په تاسو باندې اندېښنې راځي، کله چې په تاسو باندې غمونه راځي، ځانونه الله رب العزت ته وسپارئ. هغه الله دی چې له ستاسو نه به غمونه، هغه الله دی چې له تاسو نه به اندېښنې لرې کوي. او دا دعا چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم موږ ته راښودلې ده دا تاسو خپل ورد او ذکر وګرځوئ. هیله ده چې الله رب العزت تاسو نیکمرغه وګرځوي. خو نه منګه د الله در پریښی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم درم پریښی، د بنده دروازو ته ولاړو، د خپل د مشکل حل موږ د دیو نه غواړو. حتی چې کله په موږ باندې کومه ستونزه او تکلیف راشي د خپل عقیدې ته دومره هم متوجه نه یو چې هندو او کافر ته کینو هغه ته وایي چې موږ باندې دا مشکلات دي، څه تعویض راته وکړه. حال دا چې هغه نه ستا په دین باندې، نه ستا په الله باندې، نه ستا په کتاب باندې او نه ستا په پیغمبر باندې عقیده لري. نه راشه غمونه او اندېښنې او حاجت دې الله سره شریک کړه، ډیر په اخلاص او په صداقت باندې او دس وکړه. راشه الله ته ودرېږه، خپل راز و نیاز الله سره شریک کړه، د خپل د مشکل حل د الله رب العزت نه وغواړه. هیله ده چې الله رب العزت دې مشکل حل کړي، ځکه هغه رب دی چې دا مشکل یې په تا باندې راوستی او هغه ذات دی چې دا مشکل به ستا نه لرې کوي، بل څوک یې نشي لرې کولی. په ځانګړې توګه دې زموږ خویندې دې مسایلو ته متوجه وي. چیرته چې تعویزګر او جادوګر دی د دوی نه خلاص نه دی، چیرته چې زیارت دی دوی ور روانې دي. نه راشئ الله سره خپل رازونه شریک کړئ، الله به ستاسو مشکل حلوي، بل څوک یې نشي حلولی. غمونه مه کوئ، ځکه د معدې زخم له هغه شیانو څخه نه جوړیږي چې تی خوري، بلکې له هغه شیانو جوړیږي چې تا خوري. غمونه او اندېښنې تا خوري. که تا د دې ستونزو حل الله رب العزت سره شریک نه کړ نو تا ته به د معدې زخم پیدا شي. او کوم نعمتونه چې الله درکړي په هغه باندې شاکره شه. وما بکم من نعمت فمن الله، پر تاسې ټول نعمتونه د الله له لورې دي. نو د الله رب العزت شکر ادا کړه چې الله رب العزت دې په دنیا کې نیکمرغه وګرځوي. الله رب العزت دې زمونږ ورونو او خویندو ته د اسلامي اعمالو توفیق ورکړي تر څو چې الله رب العزت موږ په دنیا او په آخرت کې نیکمرغه وګرځوي. نور به واورو خو د یوې دمې نه وروسته. لا هدی مسلم امت د جرم سمندر کی شیطان یې ټیل وهي موج ته راښکیل د لوی خطر کی
خلاصون تی کشتی سمون هدا ورکړه ربا د رحم په درمل باندې شفا ورکړه ربا رنځور زده امت لره دوا ورکړه ربا د رحم په درمل باندې شفا ورکړه ربا د رحم په درمل باندې شفا ورکړه ربا. قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ په دې هیله چې تر دې دمه تاسو زموږ ملتیا کړې وي. همدارنګه ګرانو خویندو که تاسو غواړئ چې په نړۍ کې نیکمرغه ښځې شئ نو په سختیو کې په ستونزو کې صبر وکړئ. الله رب العزت ته متوجه شئ. له فاطمة الزهرا رضی الله تعالی عنها څخه نقل دی چې دې به ډېرې ورځې په لږه تېرولې. یوه ورځ خاوند یعنی حضرت علی کرم الله وجهه دا ولیده چې رنګ یې تک زیړ او اوښتی. نو خاوند یې وپوښته فاطمې دا په تا څه شوي دي چې داسې زیړه او اوښتې؟ فاطمة الزهرا رضی الله تعالی عنها خپل خاوند ته فرمایي له تېرو 3 ورځو راهیسې په کور کې د خوراک څه نشته نو لږې داسې کړی یم. علي کرم الله وجهه فاطمة الزهرا ته فرمایي ما ته دې ولې نه وایه؟ فاطمة الزهرا رضی الله تعالی عنها حضرت علی کرم الله وجهه ته فرمایي ما ته مې پلار یعنی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د واده په شپه ویلي وه که علي کور ته څه راوړل نو خوره یې او که را نه وړل نو ترې غواړئ مه. ډېرې ښځې داسې دي چې د خپلو خاوندانو د جیبونو په تشولو کې ډېر مهارت لري او ځینې خو لا داسې وي چې بالکل د خاوند په جیب کې یوه روپۍ هم نشي زغملی یعنی چې څه ورسره وویني نو غواړي چې له جیبه یې ورته وباسي نو په باریکه وخت کې په کور کې ځان ناروغه کړي او تر هغې نه غلې کیږي چې د خاوند جیب یې تش کړی نه وي. او دا منل شوې خبره ده که یو ځل سړي غاړه کیښوده نو بیا د تل لپاره بیرغ نه پورته کیږي او د تل لپاره د بدبختي وزرې پرې خورېږي. کیدای شي چې بدبختي پرې تر ډېر ځنډ وروسته راستنه شي او کله دغه بدبختي د خپلمنځي اختلاف بڼه هم غوره کولی شي او چې کله د خپلمنځي تاوتریخوالي بڼه غوره کړي نو بیا یې خاوند د هغه بانډچي شاعر چې هغه خپله ښځه پس له ډېرو سختیو طلاقه کړې وه او شعر وایي تعنت امامة بالطلاق ونجوت من غل الوثاق بانت فلم یعلم لها قلبي ولم تدمع مآقي ودواء ما لا تشتهي النفس تعجيل الفراق والعيش ليس يطيب بين اثنين في غير اتفاق. شاعر فرمایی امامه مې په طلاق وویشته او ځان مې له مضبوطې کړۍ څخه خلاص که هغه چې له ما څخه جلا شوه نو زړه مې پرې هیڅ دردمن نشو او نه مې پرې سترګو اوښکې تویې کړې او د هر هغه شي روغتیا چې زړه یې نه غواړي ژر جلا کېدل دي او د 2 کسانو ترمنځ ژوند له اتفاق پرته نه ښه کیږي. ګرانو خویندو ژوند خو هسې هم ډېر لنډ دی نو موږ یې ولې ښه پسې رالنډ کړو؟ لکه یو شاعر فرمایي دا ژوند خو زموږ کم د محبت لپاره هم دی حیران یم څه نفرت ته وزګارېږي خلک څنګه. نه په سختیو کې ته د الله رب العزت نه صبر وغواړه. د فاطمة الزهرا رضی الله تعالی عنها ژوند ته وګوره چې هغې مبارکې د خپله ژوند څنګه تیر کړی او د خپل پلار خبره څنګه په خپل غوږ کې نیولې ده. د خاوند په فقر د خاوند په پتنګدستي باندې راضي اوسه. هغه څه د خپل خاوند نه غواړه چې هغه توان لري، هغه څه د هغه نه مه غواړه چې غریب توان نه لري. ډېرې خویندې داسې شته چې خاوند مجبور کړي یو کار ته که د خاوند په وس کې وي او که نه وي دا ښځې بدمرغه دي، دا ښځې لعنتي دي. که غواړې چې نیکمرغه شي نو راشه د رسول الله وینا واوره، د فاطمة الزهرا رضی الله تعالی عنها د ژوند نه عبرت واخله. جنتي ښځه څوک ده؟ چې هغه د الله رب العزت په ورکړه باندې راضي وي، د الله په تقدیر او د الله په پریکړه باندې راضي وي، په سختیو او په مصیبتونو کې صبر کوي، تل لپاره د خپل رب رضا غواړي. عطا بن ابي رباح رحمه الله د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه له خولې نه وایي، هغه راته وویل چې یوه جنتي ښځه در ونه ښیم؟ عطا بن ابي رباح فرمایي ما عرض وکړه چې ولې نه؟ هغه راته وویل چې دغه توره ښځه وینې؟
دغه ښځه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته راغله او رسول الله ته وویل چې پر ما هره ورځ میرګي راځي راغورځېږم او چې میرګي را باندې راشي نو بیا خپل کالي شلوم او ځان بې ستره کوم ته له الله تعالی څخه زما لپاره سوال وکړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل ستا خوښه که صبر پرې کولی شي نو الله به د دغه صبر په بدله کې جنت درکړي او که صبر پرې نشي کولی نو هم خوښه دې ده زه به الله ته دعا وکړم روغه به دې کړي هغې ښځې وویل چې پر دې ناروغي صبر کولی شم خو فقط له بې پرده کېدو نه د خلاصون دعا راته وکړه چې بې پردې نه شم که میرګي را باندې راځي خیر دی خو چې ځان نه بې ستره کوم نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغې لپاره دغه دعا وغوښته بیا به چې پې میرګي راغلل نو خپل کالي به یې نش کول هغې په مرض باندې په سختي باندې صبر وکړه الله رب العزت هغې ښځې ته جنت ورکړه دغه مؤمنې او پرهیزګارې ښځې په دې فاني دنیا کې پر مصیبت ځکه صبر ته چمتو شوه چې د صبر په مقابل کې الله تعالی ورته جنت ورکړي او دغه سودا یې وګټله نو جنتي شوه خو دا خبره یې بده وګڼله چې عورت یې ښکاره شي او خلک ورته وګوري ځکه دا کار له مسلمانې پرهیزګارې او پاکې ښځې سره نه ښایي نو موږ به دې بربنډو او لغړو ښځو ته څه وایو چې د خپلې ښکلا د ښکاره کولو په لړ کې ډېرې هلې ځلې کوي او د حیا برقې لا پخوا له سره غورځولې دي نو دا ښځې بدبخته دي چې د حیا برقې د خپل سر نه غورځوي دنیوي عیش و عشرت غوره کوي الله هېروي دا بدمرغه دي دا لعنتي دي هغه مسلمانه ښځه په سخت نه سخت مرض باندې صبر کوي او د الله رب العزت نه جنت غواړي خو صرف رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا وایي یا رسول الله دا مرض دې په ما باندې وي خو چې کله په ما باندې راځي دا دعا راته وکړه چې د خپل بدن جامې ونشر کوم چې بې ستره نشم دغه مؤمنه او پرهیزګاره ښځه په دې فاني دنیا کې پر مصیبت ځکه صبر ته چمتو شوه چې د صبر په مقابل کې الله رب العزت ورته جنت ورکړي او دغه سودا یې وګټله نو جنتي شوه خو دا خبره یې بده وګڼله چې عورت یې ښکاره شي او خلک ورته وګوري ځکه دا کار له مسلمانې پرهیزګارې او پاکې ښځې سره نه ښایي نو تاسو هم ګرانو خویندو که غواړئ چې جنتي شئ په سختیو باندې صبر وکړئ د خپل حیا او پرده وساتئ د خپله جامه هغه جامه جوړه کړئ چې الله درته ویلي د الله رسول درته ویلي دي هغسې جامه ما غوندئ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او الله رب العزت په تاسو باندې لعنت ووایي ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ځینې ښځې داسې دي چې هغوی وایي موږ جامه اغوستې لاکن په اصل کې هغه لوڅې او بربنډې دي ځکه هغه جامه چې مسلمانې ښځې سره ښایي هغه نه ده اغوستې هغه لباس چې مسلمانې ښځې ته الله او د الله رسول ویلی هغه نه دی اغوستی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې داسې ښځې به جنت ته هم داخل نشي او د جنت بوی به هم د دې پوزې ته ونه رسیږي دوی به د جهنم په قعر او په بیخ کې پرتې وي نه ګرانې خورې په خپل لاس باندې خپل ځان مه بدبخته کوه په خپل لاس باندې د خپل ځان د جهنم خاشاک او لرګي مه جوړوه راشه د الله پیغام واوره راشه د رسول الله لارښوونو ته غوږ شه ځان نه نیکمرغه او ځان نه جنتي ښځه جوړه کړه چې ژوند دې په دنیا کې هم خوشحاله او په آخرت کې هم خوشحاله الله رب العزت دې زموږ ټوله خویندې نیکمرغه وګرځوي نو قدرمنو اورېدونکو دا به زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په پاک رب سپارم پاتې ژوندم نیکمرغه ښاد بریالي او کامیاب اوسئ وسلې او وسیلې نه د عمل دي تش لاسونه وسلې او وسیلې نه د عمل دي تش لاسونه دښمن ځکه له هره خوا پرې کاندي یرغلونه دښمن ځکه له هرې خوا پرې کاندي دښمن ځکه له هرې خوا پرې کاندي یرغلونه په چمته خپل نصرت د ورخکیا ورکړه ربه د رحم په درمل باندې شفا ورکړه ربه رنځور زړه د امت لره دوا ورکړه ربه د رحم په درمل باندې شفا ورکړه ربه د رحم په درمل باندې شفا ورکړه ربه
شدت د زمانې جوړ له عصیان دي جنتونه لبدو خواهشاتو تعبیر دي نعمتونه لبدو خواهشاتو تعبیر دي نعمتونه وزر د جبرائیل باندې سزا ورکړه رب د رحم په درمل باندې شفا ورکړه رب وزر د جبرائیل باندې سزا ورکړه رب د رحم په درمل باندې شفا ورکړه رب رنځور د امت لرا دوا ورکړه رب د رحم په درمل باندې شفا ورکړه رب د رحم په درمل باندې شفا ورکړه رب لار خو دې د راهزن په لار روان د بې خبره لار خو دې د راهزن په لار روان د بې خبره څپو کې د طوفان درومي ګرداب د بې ګداره حمدی ته اجابت د دې دعا ورکړه رب د رحم په درمل باندې شفا ورکړه رب حمدی ته اجابت د دې دعا ورکړه رب د رحم په درمل باندې شفا ورکړه رب د رحم په درمل باندې شفا ورکړه رب رنځور د امت لرا دوا ورکړه رب د رحم په درمل باندې شفا ورکړه رب د رحم په درمل باندې شفا ورکړه رب د رحم په درمل باندې شفا ورکړه رب